کوم د بایومیکس چینل څخه نو وخت مو نه دی ضایع کوم. سبجیکټ چې دی نن د هیماټالوجي څخه دی، ته سم وخت نه لري، زه وخت نه لرم، نو هیمومین بلډ سبجیکټ به ډایرکټ سټارټ وسي. هیمومین بلډ لوجي مین سټډي سي. نو نن کوم سبجیکټ یعنی په کوم نامه چې ته دلته راغلی یې، نو هغه مقصد مې دا دی چې یار د سی بي سی سره پرپل سمیر یعنی څنګه ګورې، یعنی دا فلم به ته څنګه ورسره وکړې، دا کمنټ به څنګه ورسره کوې، چیش به ګورې بیا به دا کمنټ ورسره وکړې. صحیح. دا اوس ما یو رپورټ راخیستی دی، په دې کې زه 4-5 رپورټ در ښکاره کوم. صحیح ده. ما یو رپورټ راخیستی دی، هغه چې دی اوس ګوره، ته درته ګوره دا رپورټ ګوره د سره څه، ته ګوره د سره څه ډبلیو بي سی زیاته را روانې ده. نو ډبلیو بي سی خو ډېر اپشنز کیدای شي، یار کډني مسله کیدای شي، اپنډکس مسله کیدای شي، لیور مسله کیدای شي، او پریګننسي مسله کیدای شي. دلته لوړ را روان دي. صحیح. زه هغه شی نه درښایم. صحیح ده. هغه شی زه تاته نه درښایم. صحیح ده چې کوم شی زیات دی وایم، کوم شي د کار کوي. اوس زه دا درښایم چې دا سی بي سی به ته څنګه ګورې. اوس زه دلته بل شی لیکلی دی، بل شی چې ډبلیو بي سی چې د هغه په ایم ایم کې ده. ایم ایم ما لیکلی دی. ایم ایم څه مطلب دی، فیکو مطلب څه شی دی، ډیلی لیټر څه شی دی. صحیح ده. او وروسته ګوره ډبلیو بي سی در خپل حالات زیاته را روانه ده، در خپل حالات زیاته را روان ده، ډبلیو بي سی زیاته را روان ده، اور هیموګلوبین چې دی کم را روان دی، اور هیماټوکریټ چې دی هغه نارمل را روان دی. دا درې شیان پورته شول. دا درې شیان پورته شول. اوس د پرپل سمیر سره به سی بي سی لازمن ګوري. که هغه نور سره وګوري هغه پرپل سمیر خراب دی یا دی توکه در باندې وایي. صحیح ده. ولې دلته څه اپشن چې دی، یو څه انډیکیټر چې دی هغه دی تا ته خپله درکوي، یو څه بیا ته خپله ځینې کاري. اوس نو دا درې شیان پورته دي. صحیح ده. راشه پر ایم سی وي. ایم سی وي چې دی بیا کم را روان دی، او هلته سامان زیات را روان دی، دلته کم را روان دی. ایم سی وي چې دی هغه د سی بي سی و سایز ته ګوري. صحیح ده چې یاره څونه ده څونه نه ده. اوس نو ایم سی وي چې کم را روان دی، دې مقصد دا دی چې یاره دا ار بي سی کوچني ده، سمال ده، سمال ده، سمال ده، په خپل سایز کې کوچني ده. صحیح ده. ښه. نو اوس دلته بیا ایم سی ایچ هم را روان دی. ایم سی ایچ چې دی هغه مطلب په یوه ار بي سی کې هیموګلوبین کم را روان دی. ښه. ایم سی ایچ سی یعنی هغه هم کم را روان دی، یعنی په ګرد سی بي سیانې کې هیموګلوبین کم را روان دی. دا خوا د انیمیا خواته روان دی، دا نه دی انیمیا ته. ښه. خراب دا ایم سی وي چې ده دا بیا مکمل ایم سی ایچ سی چې د مکمل هیموګلوبین درښیي، یعنی یونیټ په ګرد یونیټ کې په ګرد جسم کې هیموګلوبین کم را روان دی. ار ډي ډبلیو یعنی سی وي هغه هم کم را روان دی. صحیح ده. هغه له 9% پورته شوی دی، پورته را روان دی. یعنی ډیسټریبیوشنز خرابتیا ویټ دا چې دی هغه ار بي سی ډیسټریبیوشنز ویټ دې ته وایي. صحیح ده. خرابتیا زیاته پکې را روانه ده، مطلب 9% خرابتیا په دې کې زیاته را روانه ده. اوس دلته پلاټلیټ چې وګورئ، پلاټلیټس د 4 لکه په 4.5 د 1.5 لک څه ونیسئ، بیا در 4.5 لکه پورې نارمل دی. دلته 4 لکه 6,000 را روان دی. مطلب دا هم د یو پلاټلیټ ډیرواله ته وایي کېږي. صحیح ده. نو 400 فیګر آوټ شو. صحیح ده. نو راځو اوس لاندې نیوټروفیلز هم را روان دي، اور لیمفوسایټس چې دي پوره را روان دي، زنو بازو دا هم پوره را روان دي، زنو ښه ابسولوټلی نیوټروفیل په ګرد جسم کې پوره را روان دي. اوس راځو کمنټ خواته. کمنټ خواته دی څه وایي لینکو دا ګوره په غټ کوم چلته په لیکایي کې تاته مسله پېژ نه شي. دی وایي لینکوسایټوسیز ریکټیو دی. لینکوسایټوسیز یعنی لینکو چې دی هغه سپین وینې ته وایي، سایټوسیز یعنی سایټ چې دی سیل ته وایي، سیز چې دی ناجوړي ته وایي. ریکټیو دی، په یو شي باندې ریکټیو شوي دی، پر یو شي باندې دغه شوي دی، مسله سته په جسم کې چې دی پر راپورته شوی دی. اوس بیا دا کمنټ کې ورسره لیکلي دي وایي ایریتروسایټس دي، ایریتروسایټوسیز یعنی د ایریتروسایټ ناجوړي هم پکې کې ده. ایریتروسایټس په کومه ناجوړي پکې کې ده؟ 2 قسم ناجوړیانې پکې کې دي. د سرې وینې ایریتروسایټس دي، مایکرو
سایټوسیس دی یعنی ار بي سي کوچني دلته ما درته وویل ام سی وي پورته اوسئ ده اور هایپو کرومیا مطلب په ار بي سي خو ستا په مابینځ کې رنګ کم دی د رنګوالی کم دی رنګوالی چې کم وي هغه څه ته علامات ورکوي هغه هیموګلوبین کم وي پکښې کې هیموګلوبین چې کم سي هغه ته بیا د سیرم کمي ورته وایي یعنې تلسمیا یا فیریتین لیول یا ایچ بي نو دی څه ورته وایي دا دوه ټسټونه به وکړي صحیح ده دا ټسټونه به وکړي دا مکمل ټسټونه به وکړي ایچ بي الکتروفورسیس دی سیرم آیرن دی ټي بي آی سی ده فیریتین دی دا ګرد د آیرن سره دغه لري تعلق لري یعنې د آیرن سره دی اړتیا لري مطلب سره وړ دی جوړ په یو ټیسټ کې سره جوړوالی لري ایچ بي الکتروفورسیس چې وکړي هغه بیا ټوله پروټین یې معلومېږي د هیموګلوبین یعنی چې دا ایچ بي 1 دی ایچ ای 1 دی ای 2 دی ای سی ایس دی ایچ بي ای سی ایس دی او ټولو په دې کې ډېر پروټین دی هغه ګرې معلومېږي یعنې دا روان دی د تلسمیا خواته دا رپورټ صحیح ده چې یاره دا به تلسمیا نه وي تلسمیا به د وینې کمي ته وایي کېږي صحیح ده پلاټلیټ وایي دلته پورته دی صحیح ده دا خو یو دا رپورټ شو صحیح ده زه اوس بل رپورټ ګورو بل رپورټ چې مو وکتئ بل رپورټ کې بیا څه وایي دلته ورته ګوره دلته بیا اوس ډبلیو بي سي کمه ده ډبلیو بي سي کمه ده ار بي سي چې ده کمه ده اور هیموګلوبین کم دی داشن کم دی اور هیمیټوکریټ کم دی اور ام سی وي کم دی نو دا ګوره دونه شان کم دی په دې کې اوس په دې کې دا شان اوس ته ګوره 4000 پورې 10,000 لیکل دي دا 4000 څخه تر 11,000 پورې دي سیده لیکن د دې د کم را روان دي اور ار بي سي کم را روان دي د 4 څخه ملین په حساب دي دا سیده اور هیموګلوبین چې دی ګرام په حساب دا غم کم دی شپږ را روان دی اور هیمیټوکریټ یعنی خالص سره وینه چې ده هغه هم کم را روان دی اور ام سی وي زیات دی ام سی وي زیات دی دا اوس چیشته بیا کېدای شي ام سی وي چې دی هغه بیا سایز غټ دی سپینه وینه کم ده سره وینه کم ده په هیموګلوبین کم پروټین چې دی هغه کم دی خالص سره وینه چې ده هغه هم کمه ده اور ام سی وي زیات دی نور ګر شیان نارمل دی ام سی وي اور ار ډي ډبلیو چې ده هغه مطلب ډسټریبیوشن خرابتیا وي هغه هم زیات را روان دی ښه او یوه خبره پیاسته ته په دې ټولو باندې ویډیو جوړه سوې ده یو دانه سرچ کړي چې بیا په دې دغه نه شي ته چې دا چیشتې دا چیشتې اور پلاټلیټ هم نارمل را روان دي اور نیوټروفیل هم نارمل دي نو ټول شیان نارمل را روان دي اور ابسولوټلی اوس په دې ګورو مایکروسایټیک انیمیا را روانه ده یعنی مایکروسایټیک انیمیا و غټ انیمیا ته وایي یعنی چې د دې کې سیل غټ دي دا حجرې غټې دي را روان دي دته بیا څه شی ایډوایس کړی دی وایي سیرم B12 وکړه B12 ویټامین B12 چې کوم ویټامینز ورته وایي اور فولیک اسید لیول یې چک کړه په دا کنډیشن کې بیا دا شیان چې دی لوړ ځي دا شیان لازمن لوړ ورسره ځي صحیح ده او لینکوپینیا ده مطلب پلاټلیټ یې کم دی دا کمنټ کې ورته لیکلی دی دا به د B12 زیاتوالی ته انډیکیشن کوي صحیح ده اور دې ته بل څه شته ډبلیو بي سی مطلب هم کم دی بل داسې خاص سپایروسایټوسیس اوکیجنلز را روان دي یعنې د سپایرو ګردي اربیسیانې را روانې دي یعنې ګردي اربیسیانې را روان دي دا په دې باندې سپایروسایټوسیس باندې ما وختي ویډیو جوړه کړې دا د سپلین نه درلودل یا د ویټامین B12 زیاتېدل یا کمېدل نو علامه د وجه څخه بیا دا شیان په دې کې راځي دا د ویټامین B12 خواته نه جوړېدنو ته انډیکیشن کوي ډیفیشنسي ته انډیکیشن کوي دا رپورټ زه بل رپورټ راخلم بل رپورټ چې م راواخیستی په دې کې ګورو دا چې دی د دې کمنټ به مو ګورو د دې کمنټ چې دی دا اوس ګوره نارمل ایچ بي لږ کم را روان ده اور هیمیټوکریټ چې دی نارمل دی اور ام سی وي لږ کم را روان دی ام سی ایچ چې دی کم را روان دی ام سی ایچ سی چې د کم را روان دی ډسټریبیوشن سم دی پلاټلیټ یې زیات را روان دی په دې کې صحیح ده اور بس دا اور ایزنوفیل را روان دی پیراسایټیک خواته روان دی ښه دی اوس څه وایي هلته خوا شیان زیات و دا نه دا ام سی وي دا شیان زیات دي ګوره
سره بدل دي. دلته د اوس ګوره دی څه درته وایي هایپوکرامیک را روان دی، یعنې په ار بي سي کې دننه پروټین کم دی او رنګ یې خالي دی. مایکروسایټیک انیمیا کوچني انیمیا را روان دی. باید سیرم فیرټین دغه ته ایچ بي الکتروفورسیز هغه رقم رپورټ دی لکه تېر واره دی هم انیمیا خواته روان دی، هیموګلوبین کمېدل. په لاندې کې چې دی پلیټلیټ انکریز دی، دی چیز روان دی ترومبوسایټوسیس ته روان دی، صحیح ده، ترومبوسایټوسیس خواته روان دی، یعنې پلیټلیټ هم زیات دي. دا ډېر کنډیشن کېدای شي ماماج دا رپورټ ور دغه درښکاره کوي چې ته چې ووینې ورسره سي. بیا کوم بل وخت پیدا کړي نور هم درښکاره کوم چې کوم لیمفوسایډ دی، مایلوسایډز دی، اور دا پر دغو باندې هم ویډیو جوړ کړي مې دي پر دې ټولو، صحیح ده، اور پر دا ابسولوټلی باندې به هم جوړ کړم درته.